السلام علیکم ورحمت الله ملګرو. په دې ویډیو کې موږ ګورو چې د کمپیوټر یا د لیپټاپ نیم څنګه پیدا کړو. نو فرست اف آل موږ به راشو، اول به د کمانډ لارې پیدا کړو. صحیح ده. نو تاسو به وینډو پلس آر کوم بټن چې دغه پریس کې وینډو به ونیسئ او آر به دباو کړئ. دلته به تاسو سره دغه رن دغه راشي شو. دلته به ولیکئ سی ام ډي الریډي ما لیکلې ده. زه به یې کېږم دا انټر بټن. بیا به ولیکئ چې هوسټ نیم صحیح شوه. موږ به دلته هوسټ نیم چې هوسټ نیم موږ کله ولیکو انټر. نو موږ سره به د دې لیپټاپ نوم پیدا کړو. صحیح شو. هلته وګورئ هوسټ نیم دی ډیسکټاپ ټي جي 3 بي سی جي ای دغه د دې نوم دی. صحیح شوه. راځو ملګرو دغه نوم د کمپیوټر یا د لیپټاپ د ګرافیک د لارې پیدا کوو. کله چې تاسو دغه د لیپټاپ یا د کمپیوټر آیکن وګورئ، په دې به رایټ کلیک کوئ. صحیح شوه. بیا به راشئ پراپرټیز ته. سمپلی پراپرټیز ته چې راغلئ، تاسو به دلته د ډیوایس دغه نوم چې دی دلته شو شي. صحیح شوه. دا ډېر سمپل ملګرو شارټ دی. او بل کولی شئ تاسو چې سمپل صرف دغه د وینډو بټن پریس کړئ او په کیبورډ کې تاسو وګورئ دلته موږ سره بره یو دغه ده بټن ده چې د بریک په نوم باندې ده. نو په هغه بټن به تاسو کلیک وکړئ صرف سمپل. نو شاید تاسو سره هم دغه نوم پیدا شي. صحیح ده. نو کولی شئ چې دغه دوو لارونه تاسو پیدا کړئ. چونکې زما کیبورډ کې دغه بریک بټن شته دی نه د لیپټاپ، نو تاسو یې کولی شئ. صحیح شوه. مننه. السلام علیکم.